دما خامونز چې می جماعت کې وکړو کور ته راغلم د خپل مور سره د کټ پالنګ کېناستما ناسا په ډب ډب شو چاور دا کوسې وډبو مور مې وی زیات ورځه چې ورڅوک ډبوي که څوک ملنګ وي نو څه خیر ورله وروباسه بیا او ورته وایه مونږ ته ډېرې دواګانې وکړه چې مور مې روغه شي او پلار مې د نشو نه خلاص شي او زوزګار ګرځم چې ما له خدای څه کار راکړي ما ویلې خمورې راباسېدم کوڅې له راغلم ور مې کولو کو ما ویل څه راوړم اوړه که ګوړه خو چې مې بره ورته وکتل حیران پاتې شوم پی ابلغ پی او سر تور سروا لیونی ولاړه ما لاس وی چې د هغې نه مخکې دا لګیا شوه ویلې مور سره مې ستا په سر جګړه وکړه کور کې چې کار هم کوي تاسو ته کنځلي هم کوي ستا نامه اخلي او خیري کوي چې خدای دې ملکي په تعویذونو او ساختونو یې راله لور غرقه کا بس زه پخه راغلم ما کور پرېښود ما مور پرېښوده راځه چې دواړه چرته لرې د دې خلکو لاسو دا خلک دلته مینان مینې ته چرته پرېږدي ما ویلې نه لیونې داسې کې دنیا بسوي چې د پلاني خان لور د شپې چا سره وتښتېده پلار به دې مړ شي د خفګانه دا زیاتې مه کوه زه کور ته لاړه شه او ښه کور په ارام وده شه سهار که جوندو نو په دې به بیا خبره کوو دا په جړا شوه ویلې ته هم بې وفا وختې ما خو بستا په مینه ملا تړله څه خبرم پتلو به لاړه شم خو ته مې دا خبره واوره سهار چې مړوم جنازې له مې بیا راچې نه شي دا کور ته لاړه او زه هم واپس خپل کور ته راغلم مور راته وی بچیه خیر خو دا څوک و بهر چې ورسره دې دومره وخت تېر کو ملنګ نه اوسه ما ویلې نه مورې ملنګ نه و ملګری مې و راته یې وی سبا به ځو د چا ګوډ به کوو می دا خبره وکړه او کوټې ته راغلم
پکټ کې داسې بې بالښته بیتولی سملاستم او بیا په ځان باندې پوی نشم اوده شوی وما سحر مې سترګې د ملا په اذان پرانیستلې پکټ کې کېناستم او زر مې کلمه وویله په ځان مې چوپ کړه چې شیطان هم رانه لرې لاړ شي ما وې چې پاسما اودس وکړم مونځ وکړمه پدې کې بیا لوډ سپیکر وکړنګېد ملا صاحب وی مسلمانانو یو د مړي اعلان هم واورئ زمونږ د کلي د پلان کې لور په حق ورسېده د کلي خلکو یو یو کټ راواخلئ هلته راشئ اعلان می واوریدو خو ما ویل جوړ خوب وینما چې دروازې ته می نظر شو لونو مور می راغله راته یې وی بچیه پاسه لیونۍ مړه شوله خیر دی نن کور لم زنل د مړي ځای ته ورشه مور مې خبره لا پوره مکمل کړې نه وه زه زر راپاڅېدم او سیده هلته ورغلمه هلته چې ورغلم یو شور او یو غوغا جوړه وه مور به یې چغې کړې چې یلې ونی پاسه کنه ځای را جارو کا او بیا لوښي د ټول کور ووینځه پلار له جامې ورکه ورونو ته د چکې دوا زما ولی زما خوږی لوري را پاسه کنه موري په کور کې جړل پلاري په کوڅه کې جړل ورونه زلمي وو خو هغوی هم په پرده کې جړل د کلي خلک لوی واړه هم ټول خفا ولاړو د لیونۍ په کور بې وخته او قیامت راغلی یو څو کسان دې خوا ولاړو زه یې خواله راغلم ما ترې تپوس وکړو چې دا لیونۍ څنګه مړه شوه یو راته ووې چې سیاد شاهد نه یې خبر ما ویل نه خدای ګوښو ته مې لږ شان پوی کړه کنه هغه وی خلک وایي دا چې وه په چا مینه هغه سپیره هغه بدبخته ورله زړه مات کړلو دا یې د ژوند پانې ملاره کې تنها پرېښوده نو دی په دغه وجه زهر اوس کل ځانې مړ کړو د لیونۍ د خولې خبره خو را یاده شوله که سبا مړه وم جنازې له مې بیا م را
دروما ما وی پختون یما پا جندر لزهم ندرزم خو چې ځان مړ کړما نو تا سره یو ځای بشما دغه خیال باندې واپس کور ته راورسېدم چې لیونی نشته نو زه په دنیا څه کومه چې کور ته راغلمه نو مور مې په ژړا کې وویل زویه په سترګو مې تیار ده جوړې زه هومرما ما ویلې خدای به خیر کړي مورې داسې مو وایه ته ګاډې مې راوستو او زر مې اسپتال ته بوتله ویلې ځوانه دا داخله کړه چې بوی نه ځي په اسپتال کې مې 15 ورځې تېرې کړلې را سره غم دا خپلې مورو رانه هر څه هېرو د لیونۍ دپاره مړ نه شومه د خپلې مور دپاره ژوند کومه څومره بې وسه وي مجبوره مینه څومره بې وسه وي مجبوره مینه څومره بې وسه وي مجبوره مینه څومره بې وسه وي مجبوره